دی په لندن کې خو داسې نه انکل دلته همداسې ټیک کړه یا لکه دورانیه دا داسې داسې دی که دا هر څه وي لالا خو ډېرې خطرناکې وي نو دلته څه له ولاړې لاړ شه پته ولګوه شه ډېر عمر دې په دوړو کې تېر کړو سړیه دغه په ما شوي دي څه ولې تښتې و تېښته به کار انګل تېښته بدبخت انسانه ستاسو ته د چا څه دښمني ده ته ولې یادېږې چې انکل د ټوپک ګولې دو دښمن ته نه ګوري انکله خو نه دوست نه دښمني ځه ورځه بدمخه انکل بدمخه پیو باسه ما خو ویل چې ته ټوټې ګولې ته خو تش ټوټارام وختې زه خو ستا د سر خیر غواړم انکله او که ته خپل سر بچکول غواړې نو فکر نه زما نه څه غواړې ویم ته دا یو زه دا ویم مرګ مې قبول دی جدایي نه قبلوم چې انکل لاړ شي نو زه به یوازې څه کوم کورکټ دا خبره خو د نوټ کولو ده زما ډېرې خو دې چېرته په منډه کې نه ده ویشتې تا ډېرې دا د انکل واخله خو خدای دپاره پورته ځان رسوه انکل زه هم پښتون یم لایق اول دین خان په خپل ممارس کې وایي چې پښتون چاته میدان نه پرېږدي خو په تش لاس د توبې خولې له ځان نیولم ته پښتونولي خو نه ده انکله نو پښتو بیا ښه زه خو دا یم چې نرتوب دا دی چې جوړ جاړ روغ سلامت کور ته ځان ورسې دا د منلو خبره نه ده په دې رڼا ورځ په ډاګه میدان نو سم میدان جنګ و ماماجي د ګولو بارانو بس خو پوره به نه وګینې نو ته پوره خبره وکړه کسان هم وپېژندل کسان پټو خو د پېژندو اجازه سره ماماجي ولې که مخونه یې پټو نو نیتونه خو یې ښکاره دي که نه ماماجي د جلات خان نت ماته د اولنۍ ورځې نه سم نو شیر علي خو جلات خان نه دومره نر دی او نه دومره خر نر او خر د نر او خر منځ کې سره ریلیکشن دی شیر علي کم سړی چې شپه ورځ د دنیا په لالچ کې ګرځي په رڼا ورځ په خپل دښمن ګزار نشي کولی او نه جلاتی دونه ماشوم دی چې پرون موږ د دې کوره جوابي ولېږلو او نه بیا راته ته لاره نیسي دا د سوچ خبره ده خو دا هم د سوچ خبره ده چې اشوکا د ګریټ په کندراټو کې ما د بل چا پیشکای مزار کړې نه ده او د جلات خان سره مې په ډېری درج مقدمه پاتې ده ګمان د ایمان زیان دی خو جلاتی په دنیا د خپل داسې حرکت نشي کولی هغه ډېر سوړ سړی دی جلاتی خو به سوړ وي خو هغه زوی ډېر ګرم ګرم لګي او زه ورځم چې نن دې ټول تو وباسم چې په دې شوه نو د خپل رور بدل به زه اخلم دا زما حق دی بابا د خدای لپاره تاسو واپس یې که نه اوس د پاتې کېدو وخت تېر دی دې ټولو ته زه بېغیرته ښکارم بې رارسېږي تا به څه شي بابا زه تا هلته نشم پرېښودی شیر علي ته هلته شر فساد لرم مانې نو ولې ستا په خیر زه اختر مبارکۍ له ورځم زه دا غواړم زه دا نه غواړم ته څه نه غواړې نو وایلنس نو ډز ډوز نو شر فساد نو بیا ستا مطلب څه دی زه به عدالتي کاروی کول غواړم زه به د هغه خلاف کیس درج وم زیر دفعه 307 تعبیرات پاکستان